د شکایاتو کمیسیون لخوا ډیر بد خبر. تر اوسه پورې د انتخاباتو کمیسیون ته ناسوچي نتایج اعلان کړي. د نورستاني ترور وعدو خلک سرګردانه کړل. ملګرو اوس بیا د شکایاتو کمیسیون نوې اعلامیه ورکړې ده. راځئ چې اعلامیه وګورو چې بیا دا خلک څه وایي. قدرمنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې دوی نشي کولای په ټاکلي وخت کې ټول ټاکنیز شکایتونه وڅېړي. د ټاکنیزو کمیسیون ویاندې زرمینې کاکړ له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې ښایي دوی په خپل وخت کارونه پای ته ونشي رسولی. هغه زیاتوي چې دوی به په مرکز کابل کې د شکایتونو د ترتیب 15 سلنه چارې مخته وړي او په پاتې ولایتونو کې هم کار روان دی. هغه وایي چې شکایتونه د دوی له تمې بیخي ډیر راغلي دي او تر ډیر احتمال شته چې دوی ونشي کولی په خپل وخت دغه ټول شکایتونه وڅېړي او ارزونه یې پای ته ورسوي. زرمینه کاکړ زیاتوي چې د ولسمشریزو ټاکنو پروسه یوه ملي پروسه ده، نو دوی نه غواړي چې په دې لړ کې بیړه وکړي. د یادولو ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید ټول شکایتونه په 15 کاري ورځو کې دننه وڅېړي، ارزونه یې وکړي او پایلې په خپل ټاکلي وخت کې له ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکې کړي. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ویاندې له خبرو ښکاره کیږي چې یو ځل بیا به د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان په څیر نهایي پایلې هم ډیر وخت ونیسي او په ورکړل شوي وخت به یادې پایلې اعلان نشي. د انتخاباتو ځنډېدل هیواد بحران خواته تللی. مونږ خو هسې هم ډیره ترقي کړې وه او اوس به یې نوره هم وکړو. ملګرو په ډیرو بدبختیو کې ژوند کوو. دوی په زیرو موټرو کې ګرځي، سیمټي دیوالونه یې له کورونو راتاو کړي دي. بهترینه غذا دوی ته مهیا ده او خوري. خبره د خوار ملت ده. نور خو هیڅ نه لرو، حتی اوس له کوره نشو وتلی. امنیت دومره خراب ده چې شته مال خلک رانه په زور اخلي. هیوادوالو ولې ویده یو؟ راځئ چې ویښ شو. دغه سیاسیونونه پوښتنه وکړي چې آیا تاسو ځانو ته کار کوئ که موږ ته؟ آیا پر موږ مو زړه بدیږي او که نه؟ له دغه بدبختیو به موږ څوک خلاصوي او باسي به مو؟ آیا پاکستان به راځي چې موږ له دغه بدبختیو خلاص کړي که امریکا به راځي چې موږ به له دغه بدبختیو خلاصوي؟ نو بیا سمه ده کینئ همداسې قرار چې شور ونه خورئ، بس چې څه کیږي به. خدای دې پر موږ او تاسو څوک مهربانه کړي چې له دې شر او فساد نه مو خلاص کړي، ځکه موږ او تاسو خو وخت نه لرو او نه مو دا وړتیا په موږ کې شته چې موږ له دغه بدبختیو ځان خلاص کړو. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.